د شنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د قسمي پایلو اعلانول. د مخکښو نمایندانو له لوري د ائتلافي حکومت جوړولو رد او دویم پړاو ته د ټاکنو د احتمالي تګ لپاره د چمتووالي اعلان. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د خپلمنځي جګړې له امله 11 تنه مړه او ټپیان شول. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1393 هجري لمریز کال د وري د میاشتې 22مه چې د 2014 زیږدیز کال د اپریل 11 نیټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. د هم بشپړ خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ټاکنو قسمي پایلې اعلانوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له ولایتونو څخه د رایپاڼو څه باندې 80 سلنه پایلې د کابل مرکزي دفتر ته رسیدلي او په وینا یې د روان میلادي کال د اپریل تر 14 نیټې پورې به دغه لړۍ بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي په ټولو ولایتونو کې مشکوکې رایې قرنطین شوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له ارزونې وروسته به یې په تړاو پریکړه وکړي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له ټاکنو وروسته اوس دغه ټاکنو د پایلو اعلان لپاره شیبې شمیرل کیږي، خو د ځینو نمایندانو له لوري په ټاکنو کې د بریا ادعا او د غرض دویم پړاو ته د ټاکنو د تلو په اړه د هغو وینا هغه څه دي چې د افغانانو ترمنځ د ټاکنو د پایلو په تړاو بېلابېل ګمانونه راپیدا کړي دي. چارواکي وایي مرکز ته د رسیدلو رایپاڼو د پایلو بیا ارزونه پیل کړې ده او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو قسمي پایلې اعلان کړي. موږ دې ته چمتو یو چې د شنبې په ورځ باندې قسمي پایلې اعلان کو. میکانیزم په دې شکل باندې چې موږ ته د مرکزي زون ټولو هغه د نتایج پاڼې را رسیدلې دي، ولې موږ یوازې د مرکزي زون نشو اعلانولی. حد اقل باید د 10 ولایتو څخه د ډیرو ولایتو څخه مونږ ته دغه پایلې راورسیږي او په سیستم کې د 15% څخه ډیر پروسس شي تر څو مونږ وکولی شو د فیصدي په اساس باندې دغه پایلې اعلان کړو. سره له دې چې د ولسمشرۍ یو شمېر نمایندانو لا وړاندې په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې ده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي د نمایندانو له لوري دغه راز پایلې بې بنسټه بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي له ولایتونو څخه د څه باندې 80 سلنه رایپاڼو پایلې مرکزي دفتر ته رسیدلې او ټاکل شوې چې د روان میلادي کال د اپریل تر 14 نیټې پورې دغه لړۍ بشپړه شي. اوراق نتایج از ولایت‌های مختلف به دفتر مرکزی مواصلت ورسیده. در مجموع 84% تمام ریزل شیت یا اوراق نتایج که 5156 تیبی میشه یا خریطه های محافظاتی که در او اوراق نتایج موجود است به مرکز جمع‌آوری نتایج مواصلت ورسیده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې د درغلیو په تړاو راپورونه نه ردوي، خو وایي په ټولو هغو مرکزونو کې چې د درغلیو شک پرې کېږي صندوقونه قرنطین شوي او د درغلیو د شتون په صورت کې به یې پایلې باطل اعلان کړي. دفاتر ولایتی ما در 34 ولایت افغانستان در مراکز و محلات که واحظ کردن شواهد و مدارک به دست آوردن که تقلب و تخطی صورت گرفته، او را در گدامایی که این صندوق ها البته انتقال داده شده در جای مخصوص البته جابجا ساخته و کمیسیون مستقل انتخابات دیروز تصمیم گرفت در محلات و مراکزی که اونجا اراده مردم تمثیل نشده یا باید پس از سر در حضور داشت ناظرین و مشاهدین و مطبوعات دیده شود، شمارش مجدد صورت بگیره و یا هم باید به کرانتین بره. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د قسمي پایلو له اعلان وروسته به د غوایي میاشتې په 4مه لومړنۍ او د همدې میاشتې په 24مه به وروستۍ پایلې اعلان کړي.
په همدې حال کې د ولسمشرۍ نماینده اشرف غني احمدزی وایي په دویم پړاو ټاکنو کې له مصلحت او جوړجاړي پرته ګډون کوي. ډاکټر اشرف غني احمدزی په خپل وروستي دریځ کې وایي که چیرې ټاکنې دویم پړاو ته لاړې شي نو د ولس د ارادې او د اساسي قانون له مخې به دویم پړاو ټاکنې هرومرو ترسره کیږي او دی به پکې ونډه واخلي. اشرف غني وایي په افغانستان کې له جوړجاړي او مصلحتونو پرته یو داسې ملي حکومت غواړي چې افغانان پکې ځان شریک وبولي. پلازمینې کابل ته د 80 سلنه رایو پاڼو په رارسېدو او د غرض ورځ تر بلې د ټاکنو پایلو اعلانېدو ته د واټن له کمېدو سره سم د نمایندانو ترمنځ احتمالي اختلاف او دویم پړاو ته د ځینو نورو هغو د تلو په اړه د چمتووالي اعلان د ټاکنو د پایلو فضا په اړه تمې بدلې کړي دي. د ولسمشرۍ نماینده اشرف غني احمدزي په خپل وروستي دریځ کې دا په ډاګه کړې چې په دویم پړاو ټاکنو کې د یو ائتلافي حکومت او یا له بل نومان سره د جوړجاړي هوډ نه لري. احمدزي په دویم پړاو کې د جوړجاړي د راپورونو تر ردولو وروسته ټینګار وکړ چې لومړی باید د ولس اراده جوته او د ټاکنو د اړوندو ادارو وروستۍ پریکړې ته معطل پاتې شو. لا د اول دور نتایج ټول سوي نه دي او د کمیسیون لخوا په اساسي توګه څېړل سوي نه دي او شکایات چې لازمي دي تر څېړنې لاندې نه دي نیول سوي. نو لومړی صبر وکړو چې د ولس اراده چې د خدای جل شانه موږ ډېر ممنون یو چې ولس په ډېره لویه کچه برخه واخیسته معلومه سي. په داسې حال کې چې لا تر اوسه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، خو اشرف غني احمدزی بیا وایي که احتمالا ټاکنې دویم پړاو ته لاړې شي نو د ولس د ارادې او د اساسي قانون له مخې به په دغو ټاکنو کې ګډون وکړي. تر دا مهاله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د پایلو په اړه هیڅ راز رسمي نتایج نه دي خپاره کړي، خو د ولسمشریزو ټاکنو د اتو نمایندانو له جملې 3 تنه هغه د خپلو څارونکو له لوري ورته د رسیدلو پایلو په اړه د ډېرو رایو خپلولو ادعا کوي او تمه یې دا ده چې دویم پړاو ته به لار ومومي. غني وایي په افغانستان کې له جوړجاړي او مصلحتونو پرته یو داسې ملي حکومت غواړي چې په هغو کې افغانان خپل ځان له حکومت سره ګډ وګڼي. که شرایط راغلل چې دوم دور ته تلو نو هغه وخت کې د ولس د ارادې په اساس باندې او د اساسي قانون په اساس باندې باید دوم دور تطبیق سي تر څو د ولس اراده معلوم سي. دریم ټکی دا ده چې موږ له اوله ویلي وو چې موږ نن همکاران چې محترم نور کاندیدان دي سبا موږ شریکان دي او موږ یو اړخیز پراخ ملي حکومت غواړو تر څو ټول افغانان ځان په هغې کې شامل بولي، اما د دې معیار به کفایت او موږ اصلاحي لید او منشور ته تعود وي. په دویم پړاو ټاکنو کې له جوړجاړي او مصلحتونو پرته د ګډون په تړاو د اشرف غني احمدزي څرګندونې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د ولسمشرۍ بل نماینده عبدالله ویلي وو چې د ټاکنو دویم پړاو ته د نه بیولو په موخه به ائتلافي حکومت رامنځته نه کړي. هخوا د ولسمشرۍ بل نماینده عبدالله هغه ګنګوسې ردوي چې ګڼې د ائتلافي حکومت په رامنځته کولو سره د دویم پړاو ټاکنو مخه نیسي. عبدالله وایي له ټاکنو وروسته یې له خپل سیال زلمي رسول سره له نږدې لیدلي، خو د ګډ کار د روحیې په درلودلو سره په عمل کې د همدې مسلې په تړاو یې خبرې نه دي کړي. د ولسمشرۍ دغه نماند د دوی د څارونکو له لوري د رایشمېرنې وړاندې شوي ارقام د قناعت وړ بولي، خو له دې ډډه کوي چې تر دې دمه یې له 50 سلنې زیاتې رایې ګټلي. سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو پایلې نه دي اعلان کړي او ټاکل شوې د دغو ټاکنو قسمي پایلې د شنبې په ورځ اعلان شي، خو یو شمېر نمایندان د دغو پایلو له اعلان نه مخکې دویم پړاو ته د ټاکنو د تللو وړاندوینې کوي. د ولسمشرۍ نومان عبدالله چې له خپل سیال زلمي رسول سره د یوځای کېدو احتمالات مطرح کوي، هغه ګنګوسې ردوي چې د ائتلافي حکومت په رامنځته کولو سره د دویم پړاو ټاکنو مخنیوی کوي. عبدالله په خپل وروستۍ مرکه کې دا مني چې له ټاکنو وروسته یې له زلمي رسول سره لیدلي، خو د یو ځای کېدو په تړاو یې په روښانه څه نه وایي.
We have been in the same government in the old days and موږ دواړه په تیرو کلونو کې په حکومت کې په ورته موقف کې وو. موږ له ډېرو کلونو سره ملګري یو. نو دا زموږ د ناستې شخصي بود وو چې پاتې نورې زموږ د ځانګړو موخو او پالیسیو د پیژندګلوۍ په تړاو وو. خو زه ویلی شم چې نوموړی له هغو کسانو څخه دی چې موږ سره کار کولی شي. دا یوه نظریه ده خو په عمل کې موږ په خپل بحث کې په دغه ساحه کې نه وو. in practice we have not introduced those areas during our discussions. د ټاکنو د قانون له مخې که چېرې یو نومان هم له 50 سلنه زیاتې رایې ونه ګټي نو ټاکنې دویم پړاو ته ځي او په دویم پړاو کې دوه مخکښ نوماندان سیالي کوي چې د ټاکنو د اوسني قانون پر اساس له دوو مخکښو نوماندانو هیڅ یو نشي کولی چې دویم پړاو ته له تلو ډډه وکړي. عبدالله په دغه مرکه کې که څه هم د راشمېرنو له پایلو رضایت ښیي خو له دې ډډه کوي چې ګینې په ټاکنو کې له 50 سلنو پورته رایې ګټلي. From the tallying that we have been doing, د هغو شمیرو له مخې چې موږ له ټول هېواد نه د خپلو څارونکو له لوري ترلاسه کړي پایلې زموږ لپاره مثبتې دي. زه یوازې دومره ویلی شم خو زه په دې موقف کې نه یم چې د پایلو په تړاو او وړاندوینه وکړم. خو دومره ویلی شم چې تر دې دمه زموږ لپاره د ټاکنو پایلې د قناعت وړ دي. the results are good for us. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ټاکنو دویم پړاو ته د تللو پر مهال هیڅ مخکښ کاندید د پرشا کېدو حق نه لري او د شاتګ پر مهال به یې نقدي جریمه کړي. په افغانستان کې له بریالیو ټاکنو وروسته دلته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو له لوري د نویو پانګونو لپاره لیوالتیا ډیره شوې. د سوداګرۍ وزارت وایي د ټاکنو ترسره کېدل او د افغان ځواکونو له لوري د ډاډمن امنیت تامین د کورنیو او بهرنیو پانګوالو له لوري په افغانستان کې د پانګونې ترسره کولو په تړاو باور ډیر کړی دی. دغه وزارت ویاند وایي د وزارت د وړاندوینې له مخې د 2014 کال په پرتله په 2014 کال کې د پانګونې کچه 90 سلنه لوړه شوې. په همدې حال کې کابل ښاریان په افغانستان کې د پانګونې د بیرته راګرځېدو په تړاو خوښي څرګندوي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د تیرو ټاکنو پر وړاندې پراتو خنډونو په هکله منفي تبلیغاتو له ډېرې مودې راهیسې په هیواد کې د پانګونې د کمښت او تېښتې لامل شوی. خو په افغانستان کې د وریش 14 نیټې ټاکنو د بریالي پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د پانګونې په تړاو د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا یو ځل بیا راژوندۍ شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي د ټاکنو له ترسره کېدو 4 ورځې وروسته په افغانستان کې د کورني او بهرنیو پانګوالو ترمنځ د پانګونې لیوالتیا ډیره شوې او د سوداګریزو جوازونو د غځېدو غوښتنه هم 60 سلنې ته لوړه شوې ده. یک هفته پیش از انتخابات و امروز روز ششم است بعد از انتخابات در 4 روز کاری که بود حداقل 20% در تمدید جوازهای تجارتی و درخواست بر گرفتن جوازهای تجارتی جدید در وزارت تجارت افزایش رونما گردیده. این خود نماینگر از است که یک بار دیگر مردم بعد از سکوت 1-2 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه دیگر خواستند که بیاین افغانستان مسئول است سرمایه خود بیارن و به تجارت کاروبار خود شروع کنند. له ټاکنو مخکې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د وضعیت په تړاو وړاندوینه دا وه چې په روان کال کې د سیاسي او نظامي انتقال د منفي عواقبو په څنګ کې روان وضعیت بحراني وي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پانګونې کچه 90 سلنه لوړه شوې ده. ما مطمئن هستیم که در سال 2014 که ما موفقانه انتخابات خود سپری کردیم دوباره مردم بالای نیروهای امنیتی خود و بالای روند حکومتداری خود یک اندازه باورهایشان بیشتر شد. انشالله امیدوار هستیم نسبت به سال گذشته اگر 100% نشن 90% سرمایه گذاری ها افزایش بیابه به افغانستان. ډیری افغانان هم هیلهمنتیا ښیي چې د ټاکنو له بریالي ترسره کېدو وروسته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې وضعیت سمون موندلی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او پانګوال وایي د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ډیره شوې ده. همین سرمایه‌گذارایی که از همین وحشت و دهشت و قتل و قتالی که بدلشان و چیز را حراس انداخته بودن اینا که رفتن اینا البته به امیدهای بسیار آمده بودن که سرمایه‌گذاری گذاری کنن و رفتن دوباره اگر آرام شد پس 100% اینا میآیند. خلک هم غواړي چې په افغانستان کې دنه سوداګري وکړي اقتصاد یې ښه شي او د خلکو کومې هیلې چې دي انشالله په پوره کېدو کې. سرمایه‌داری زیاد میشه معلومدار زمین‌های ویرانی آباد میشه بندهای برق جوړ میشه در معدن‌ها به کار میفته. لا تر اوسه د غوایي میاشتې تر پایه پورې د بشپړ سیاسي لیږد د افغانانو له هیلو څخه بلل کېږي.
ټول غواړي چې د ټاکنو وروستۍ پایلې په افغانستان کې د پانګونې بیا راستنېدو سربیره افغانانو د ژوند د سمون په څنګ کې د کاریابۍ لامل شي. د افغانستان زرګونه کیلومتره خاوره چې په تیرو 14 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له لوري په ماینونو پوښل شوې د افغانانو د ژوند لپاره یې نوي ګواښونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ نړیوالې ادارې د هیواد په کلیو او بانډو کې د ماینونو سرګلولو او چاودیدونکو توکو د پاتې شونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د جدي پام غوښتنه کړې ده. خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې هغوی د دغو چاودیدونکو توکو د له منځه وړلو لپاره کافي بودیجه نه لري او د بهرنیانو له وتلو وروسته به هم په دې برخه کې له دوی سره اړین بشري ځواک نه وي. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې د 2000 لومړي کال څخه را په دې خوا د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ او د ځان خوندیتوب لپاره د خپلو اډو په شاوخوا کې له 240 ډوله بېلابېلو ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه استفاده کړې ده. په افغانستان کې دغو ځواکونو د 14 کلن حضور پای ته رسېدو وړاندې هغوی مسؤلیت لري ترڅو هغه 1280 کیلومتره خاوره چې د دوی له لوري په ماینونو پوښل شوې ده پاکه کړي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دغه چاره 250 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري او دوی یې په واک کې نه لري. موږ نشو کولای چې چاودیدونکي توکي او ماینونه راټول کړو ځکه موږ په دې نه پوهیږو چې دغه مواد په کوم ځای کې ځای په ځای شوي. یوازې د ګوتو په شمېر کسان د ماینونو ایښودلو د ځای په هکله دقیق معلومات لري او که موږ پریکړه وکړو چې چاودیدونکي توکي راټول کړو نو څه ډول به یې پرمخ یوسو او څوک به له موږ څخه ملاتړ وکړي. د بهرنیو ځواکونو د 240 پوځي اډو چې افغان ځواکونو ته سپارل شوي له ماین څخه د پاکولو نیمایي مسؤلیت افغان ځواکونو او 40 سلنه نور د بهرنیو ځواکونو پر غاړه دی. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره چې د 2014 میلادي کال څخه د څه باندې 70 پیښو تلفات ثبت کړي وایي چې ټولې دغه پیښې پوځي اډو ته په نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي ماینونو له امله وو او 88 سلنه یې هغه ماشومان ښودل شوي چې په یادو سیمو کې د مالونو په څرولو او د سون توکو په راټولولو بوخت وو. موږ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د پاتې شوو ماینونو ستونزه د اندېښنې وړ بولو. ښه به دا وه چې د ماینونو او چاودونکو توکو ستونزې ته په تیرو 10 کلونو کې پام شوی وای. خو امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې که حتی دغه هیواد کانګرس د ماینونو د ټولولو لپاره بودیجه تصویب هم کړي د افغانستان له کلیو او بانډو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به هغوی ته د دې چارې پر مخ وړلو ستونزمن دي ځکه په وینا یې هغوی خپل 880 اډې پرېږدي. په افغانستان کې یوازې په 2014 میلادي کال کې 511 ماشومان وژل شوي او 1195 تنه نور یې د سړک غاړې ماینونو او د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله زخمیان شوي دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له کابل نیوز سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان پولي څیرمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې له امله یې د 11 تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د جمعې ورځې په سهار د وزیرستان له د تخیلو څخه میرانشاه ته د وسلوالو طالبانو یو موټر روان و چې پر ماین ور برابر شو او د یاد ماین د چاودنې له امله 3 تنه وسلوال ووژل شول او 2 تنه نور یې ټپیان شول. د پاکستاني چارواکو په وینا د وزیرستان په شوال سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو په یو بل راکټي برید کې 6 تنه وسلوال وژل شوي دي. د سرچینو په وینا داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په خپلو کې له یو بل سره نښتې پیل کړي او په وزیرستان کې د پاکستاني وسلوالو خورا زیاتې ډلې شته دي چې ډیری یې یو له بل سره خورا دښمنۍ هم لري. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د پاکستاني چارواکو د ورکړل شویو معلوماتو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. ناټو ادعا کوي چې لا هم د اوکراین په سرحدونو کې زرګونه روسي پوځیان میشت دي. ناټو د سپوږمکۍ د وړاندې شویو انځورونو له مخې ادعا کوي چې روسیې له اوکراین سره سرحد کې 40,000 ځواکونه ګمارلي خو مسکو وایي چې د ناټو له خوا وړاندې شوي انځورونه د هغو تمرینونو جریان دی چې د 2014 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې ترسره شول.
په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اوکراین کړکېچ کولی شي یوازې له قانوني لارو حل شي. د ناتو سرمنشي اندریس راسموسن د اوکراین د بدلونونو په اړه ویلي چې روسیه باید د اوکراین له سرحد څخه خپل ځواکونه وباسي او په دې برخه کې له لویدیځ سره خبرې اترې وشي. ناتو د سپوږمکۍ د انځورونو په وړاندې کولو سره ادعا کړې چې روسیې له اوکراین سره پوله کې 40 ځواکونه په دنده ګمارلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د بدلونونو په اړه د خپل دریځ په اړه وایي چې د اوکراین کړکېچ یوازې په هغه صورت کې حل کیږي چې ټول اقدامات په قانوني چوکاټ کې ترسره شي. Считаем, что обеспечить деэскалацию украинского кризиса вполне возможно. موږ باور لرو چې کولی شو د اوکراین کړکېچ پای ته ورسوو او په دې لار کې د بریا د ترلاسه کولو لپاره له ټولو سوله ییزو ممکنه لارو ګټه پورته کړو. بې له دې چې خبرې اترې مو له ټولو خواو سره وغځوو، له کوم اعتراض پرته د اساسي پوښتنې ترسره کول دي، نه کومه وسیله او د اساسي قانون له مخې چې د اوکراین د ټولو خلکو غوښتنه ده. لاوروف همدارنګه ټینګار کوي چې روسیه د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی لري او دغه هیواد موضوع د غازو د لیږد مهمه مسله ده. د پنجشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د غازو نه لیکه کولی شي پریشي او په دې کار سره به اوکراین د خپلو کورونو د ورکړې توان ونه لري. بل لوري ته د اروپایي ټولنې کمیسیون د جمعې په ورځ له اوکراین څخه وغوښتل چې د غازو د ترانزیت په برخه کې خپلو ژمنو او دارنګه له روسیې څخه وغوښتل چې اوکراین ته د غازو د تدارکاتو په برخه کې خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. اروپایي ټولنې ته د روسیې له تاسیساتو د غازو لیک په عادي ډول جریان لري. موږ له روسیې څخه تمه لرو چې د غازو د برابرولو په برخه کې خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او له اوکراین څخه غواړو چې اروپا ته د دغو غازو د ترانزیت په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا روسیه تورنه کړې چې د اوکراین پر وړاندې له زور څخه استفادې لپاره د خپل انرژۍ له سرچینو استفاده کوي. په وروستي مورد کې کیف د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په اړه چې تېره اونۍ د اوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ ونیولې د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې خپلې وسلې چارواکو ته تسلیم کړي. بل پلو د امریکا او سویلي کوریا ځواکونو د سویلي کوریا د پلازمینې سیول په 50 کیلومترۍ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دغه پوځي تمرین کې 250 امریکایي سرتیري او 100 کوریایي هغه برخه لري او له پرمختللو هلیکوپټرو او زغرهوالو موټرو پکې استفاده کیږي. د دواړو هیوادونو ستر هوایي تمرین د کوریا په ټاپو کې د ترنګلتیاو له زیاتوالي او د دې له مطرح کېدو سره چې شمالي کوریا د 4م ځل لپاره په اټومي اقدام لاس پورې کوي ترسره کیږي. د امریکا او سویلي کوریا ځواکونو خپل کلني تمرینونه د جمعې په ورځ ترسره کړل. دغه پوځي تمرین چې د سویلي کوریا د پلازمینې سویل په 50 کیلومترۍ کې ترسره شوی په لړ کې یې له پوځي تجهیزاتو له هغې ډله جګړیزو الوتکو، توپخانو او 50 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندیو څخه ګټه پورته شوې ده. دغه پوځي تمرین چې د دواړو هیوادونو د کلنیو تمرینونو یوه برخه ده د اپریل میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا متحده ایالات او شمالي کوریا د یو بل متحد دي او دا ډیره مهمه ده چې تر دې ځایه را رسېدلي یو او موږ په ګډه سره کار کوو. موږ له 4 اونیو راهیسې روزنه درلوده او د سرتیري له کچې مو پیل کړی او تر نن ورځې مو دومره پرمختګ کړی چې تاسو یې وینئ. په دغه پوځي تمرین کې 250 امریکایي سرتیري او 100 تنه کوریایي هغه په ګډه تمرین کوي او دارنګه به د دغه تمرین په لړ کې له پرمختللو هلیکوپټرو او زغروالو موټرو ګټه پورته کیږي. د دواړو هیوادونو ستر تاریخي هوایي تمرین د کوریا په ټاپو کې د ترنګلتیاو له پیلېدو او د دې له مطرح کېدو سره چې شمالي کوریا د 4م ځل لپاره په اټومي اقدام لاس پورې کوي ترسره کیږي. دمګړی په دغه هیواد کې د سولې د ګواښونو په موخه په سویلي کوریا کې 28,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. اوس هم په مکړی د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د ځینو ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینې او د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیو ته.
درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښونکي رب سپارم.